فابریکه سمنت فرعی صحي مرکز عامر. په ورځ کې حدودا موږ د سلو په شاوخوا کې یعنې د 90 نه نیولې تر 120 لا 130 پورې ناروغان موږ دلته ګورو. په مختلفو برخو کې خدمات ورته وړاندې کوو. او دا چې دلته موسم یخ دی، نو موسمي ناروغي طبیعي ده چې ډېرېږي او د پخوا نه دلته اوس ناروغیانې ډېرې شوي دي. او داسې ویلی شو چې واقعا دغه مستحق خلک دي، دغه کوم ناروغان چې دلته مراجعه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالاحد، باشنده ولسوالی جبل سراج ولایت پروان. تشکری میکنیم از مؤسسه کوچا و سیچی که تا صحی را در اینجا ارائه کرده که به طفلا زودتر و بهترتر خدمات صحی ارائه می شود. این قریه یا نزدیکترین مرکز صحی در جبل سراج می باشد. به این خاطر ما اینجا مراجعه کردیم که تا طفلای ما تداوی شود. دیگه ما امروز آمدیم به خاطر اینکه طفلای ما مریض بود. به این خاطر آمدیم پیش دکتر صاحب، خدا خیرش بده. ما تشکری میکنیم از دکتر صاحبم که خدمات صحی و معاینه کرده، تداوی دوا داده که به خداوند شفا بده و صحتمند شود.